اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو قربانی مخلص او دا وخت د ام ټي وي لخوا په پروګرام مشالونو کې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ په مشالونو کې هغه مشالونه راځي چې هغې د پښتو دپاره، هغې د پښتنو دپاره، هغې زمونږ د دې پښتني کلچر دپاره په هره توګه څه نه څه هلې ځلې کړي دي. زه کوشش دا کوم اوس چې زه خبرې ډېرې نه کول غواړم، مختصر غوندې تاسو ته پته لګي چې موږ د مردان نه رالو، چارسده نه بیا رالو بچا خان بابا مرکز ته. مرکز کې بیا موږ لږ ایسار شو. مرکز نه بیا موږ د دې زموږ د ملګری چې کوم دی زموږ د هنرمند چا چې د پښتو دپاره ډېر زیات کار کړی دی، د دې په تلاش کې رووتو نو اخره کې دا ډبګرۍ ورته وایي. ډبګرۍ دلته پولیس سټیشن دی، د دې نه لږ را مخکې بیا دا لرګو منډۍ ده، بلکې شاه قبول کالوني هم دې ته ویلی شي. او دا د پښتنو ګډ دی. څنګه چې تاسو ته پته لګي چې اکثر موږ نېشنل پارټۍ والے ملګري چې چېرته یي نو موږ اکثر پښتو په هغې پسې تړو. نو همدغه وجه ده چې زه څنګه رالم، ما د دې دا ګیټونه او دا دروازې ولیدل، نو نېشنل پارټۍ پوره پوسټر یې لګېدلې وې د دې د مشرانو. نو د دې نه اندازه لګي زموږ د دې ملګري تعلق هم د نېشنل پارټۍ سره دی. نو تاسو ته پته لګي چې نشجان خو الحمدلله پښتانه مې یو غیرتیان مې یو تکړه دي. او بل دا چې د پښتو دپاره څه نه څه هلې ځلې خو کوي که نه، که څوک هر څه وایي به دا هر سړي د خپل ایمان او هر سړي خپل دین دی. خو بهرحال داسې ده چې د پښتو دپاره دې خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د دې پښتو دپاره، د دې ژبې دپاره، د دې ولس دپاره څومره قربانۍ چې په تاریخ کې تاسو وګورئ زموږ د پښتونخوا هسټري راوالی په خدای ښه نو که دومره قرباني چا مشرانو هم نه دي ورکړي څومره چې د دې پارټۍ د مشرانو ورکړي دي. هغه بېله خبره ده که یو سړی مخالفت لري، زه د هغې نه سایډ ته یم، مخالفت په خپل ځای باندې. خو که موږ قربانو ته ورالو ګورو نو د دې خلکو دومره قربانۍ چا نه دي ورکړي. دا ملګری هم د دغې پارټۍ، د دغه خلکو، د دغه یارانو دوستانو ملګری دی. او موږ سره اکثر په باچا خان مرکز کې ملاویږي، موږ سره اکثر په پاکستان ټلویزیون کې ملاویږي، موږ سره اکثر چېرته په سټیج باندې ملاویږي، موږ سره اکثر چېرته په مړي ژوندي کې ملاویږي. د مړي ژوندي هم ډېر تکړه دی. که په سوات کې مړی وشي تاسو په خدای یقین وکړئ دا سړی هلته حاضر وي. که په چارسده کې واده وي دا سړی هلته حاضر وي. دومره پښتون، دومره ثقافت پرسته، دومره میلمه دوسته سړی چې موږ یې په خپلو راتلو دلته مجبور کړو. او د پښتو یو نوموړی اداکار، یو نوموړی هنرمند، یو اکټر، نن د هغه سره زموږ مرکه ده. یو بل مشال. زه د چا خبره کوم؟ بلکل جي زه د هغلي ګران ملګري زر محمد لالا خبره کوم. زر محمد اکټر، هنرمند او یو تکړه پښتون. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخلص صاحب بخیر راغلی. څنګه دی؟ خیر راغلی. ښې جوړې ټیکې خیر دی. زر محمد لالا خبرې خو ما وکړې، ما ډېرې خبرې وکړې. په کار ځای چې دا خبرې تاسو کړې وې. خو بهرحال ستاسو ځای ته رالو، ستاسو د حجرې ته رالو. دلته ګوره دا مرغۍ هم خوشحاله دي. دا کوترې ما ولیدې که نه، نو چې کوترې او مرغۍ او دا ونې بوټي یو ځای کې خوشحالي نو انسانان به هلته خامخا خوشحالي. د دې ځای ماحول ښکلی دی. ما وکتو، زما دې ملګرو م وکتو. دا راته ووایي چې د ام ټي وي ملګري مردان ټلویزیون زموږ د ټي وي دی، دا ملګري دا تاسو ګوري، دا پبلک تاسو ګوري. او د ډېرو ملګرو په غوښتنه باندې موږ دغه دی چې رالو ستاسو حجرې ته دلته مرکه کوو تاسو سره. نو خپل مختصر غونډه کې پېژندګلو د ملګرو سره وکړئ چې تاسو پیدا چېرته شوئ، بیا دې فیلډ ته څنګه رالې، سبق هم چېرته ویو او تر اوسه پورې څنګه یې. زه د دې علاقې اوسېدونکی یم تقریبا د 2.5 کالو نه. جی. زه په قوم ملاګوری یم. ملاګوری د نیکه پلار مې دلته راغلی و او دلته آباد یو او ننه پورې وو. دا ټول زموږ خپل خپلوان رشتهدار دلته کې اوسېږي. جی. موږ د دوی منځ کې ډېر خوشحاله یو. بل دا زموږ د مشرولۍ یو ځای دی. صحیح. او د زمانو نه دلته زموږ مشران کېناسته، پاڅېده، خبرې اترې، مسلې مسایل دا به یې راوړه دلته او دا به دلته حل کېده. او اوس ورو موږ هغه طرف ته را روان یو. زموږ هغه مشران خو اوس نشته، الله دې وبخي. او اوس موږ هغه طرف ته را روان یو او دلته کېنو. ورسره د شوبز معاملات هم شروع
د پارټیم شو مړی ژوندیم راځي دا هم پکې کوو. لاله دا راته ووایي چې ابتدایي د سټارټ زندگی ستاسو هم د دې ځای نه وه که نه د بل ځای نه تاسو راغلي وئ دلته پیدا شوئ بیا د سبق ستاسو څنګه چلو سکول کالج؟ زه همدلته پیدا یم او سبق هم ما ډبګرۍ سکول کې ویلی دی دا هغه ټایم کې پرایمري سکول و نو دلته چې موږ څلورم پاس کو بیا موږ سی ټي نمبر 3 ته لاړو بیا یو 2 کاله ما سبق هلته وویلو هلته نه بیا زه لاړم کینټ نمبر 1 ته او میټرک ما کینټ نمبر 1 نه وکړو ماشاءالله او شوق مې ډېر و چې زه ټلویزیون کې کار وکړم په فلم کې کار وکړم په ریډیو باندې وکړم خو زه دومره وړوکی وم چې زه به چا ته مخامخ شوم هغه ته به ما ویل چې زه ټي وي کې کار کوم هغې به اول ما پورې خړې روښاندل چې دا یا پوهېږي نه او یا دې ته پته نشته خو بیا ریډیو راغې ریډیو کې پروګرامونه به کېده ډرامې به کېدې یو د ماشومانو پروګرام و مانه د هغې نوم هیر دی 2.5 کاله هغه مې وکړو ریډیو باندې لکه مطلب ستاسو سټارټ د ریډیو نه د ریډیو نه ما ریډیو پاکستان پېښور بالکل اوس چې کوم کې د سپریم کورټ بلډینګ دی دلته ریډیو دا ریډیو سټیشن او بیا لږه موده پس پېښور ته ټلویزیون راغی بیا ټلویزیون ته لاړم هلته مې خپلې هلې ځلې شروع کړې نو زما پیله ډرامه وه سوري او ستوري سوري او ستوري شوکت صاحب الله دې وبخي هغه د دې پروډیوسر و بیا دې نه پس ته خیر په خیر یو سیریل و هغه مې وکړو بس هلته نه بیا کیسه شروع شوه روانه شوه. لاله دا راته ووایي چې کله پاکستان ټلویزیون څانګه دلته کولاو شوه د پښتو نو دغه تاسو په کوم سن کې ورغلي وو ستاسو لومړۍ ډرامه؟ سن خو ما ته یاد نه دی خو د دې ډېر وخت کې ډېر وخت کې چې ټلویزیون پېښور ته راغی زه ورپسې وم او کار مې پکې کړی و. ټلویزیون هم پرېښی نه دی تر هغې چې څوک پرې ودرنه شوي نه پورې ما باندې د ټلویزیون یو سټیمپ لګېدلی دی چې دا د ټلویزیون اداکار دی ځکه چې سی ډي فلمونو کې زه کار نه کوم زه چې کار کوم ډېر سلیکټیو کار کوم او ځان په هغه رول باندې پوهوم چې د دې اینډ څه دی د دې سټارټ څه دی د دې مقصد څه دی زه چې منځ کې سینونه کوم خلک به زما متعلق څه سوچ کوي نو زه دا ټول چک کوم د هغې نه پس ته زه کار کوم. هسې لاله ګوره تاسو ته د یادوي تاسو ګوره ما سره سی ډي کې کار کړی دی یو دوو کې مې کار کړی دی لکه دا ده چې لکه هغه مې خوښ مې نه شو د سی ډي ماحول ستاسو هغه ماحول مې خوښ نه شو که دې خلکو غوښتې نو دوی سی ډي نه ډېره زبردسته انډسټري جوړېدی شو هغه دوی ونه کړ نه سی ډي کې لکه څوک داسې ډایرکټران دي چې هغه پروفیشنل نه وو یا رایټرز داسې وو چې هغه پروفیشنل نه وو لیک ښه نه وو ډېر پکې داسې وو چې هغه پروفیشنل نه وو هغه دې نه مخکې څه کار کولو هلته یې کار کولو دلته یې کار کولو دلته یې نوکري کوله دلته به راغی دا یې کول نه دا یو ځان له جاب دی دا کریشن دی دا په دنیا کې مشکل ترین کار دا ډرامه جوړول دي او ایکټینګ کول دي او هغې ته هر سړي راټوپ کو نو چې هر سړي راټوپ کو موږ ته نه بیا په خپله لږ شان وروسته شو تاسو سره خو مې کار کړی دی خو بیا تاسو به زه کتلی نه یم دا خبره صحیح ده بلکل. بیا تاسو یو وخت داسې و چې تاسو بیا لاړئ فلم ته زه 83 کې لاړم او د یاسمین خان یو فلم و آزاد اردو کې آزاد عجب ګلم و زم طارق شاه صاحب و الله دې وبخي آصف خان او نور پکې ډېر ملګري وو د اردو اداکارانو پکې هغه فلم بیا څه داسې مسله راغله چې هغه پکې ونه چلېدی شو بیا یاسمین خان ما ته ملاو شوه ما نه تپوس وکړو څنګه یې ما ویلې ښه نه یم زه راغلی وم ما ویل چې زه اصف خان سره بدر منیر سره یاسمین خان سره کار وکړم نیامت سرحدي سره فلم کې کار وکړم نو هغه ستا ارمان خو زمونږ پوره شو تا سره مونږ فلم کې کار وکړو خو هغه فلم مخکې ونه چلېدو نو زما هغه کیسه خو په ځای پاتې شوه
نو هغې ما ته ویلي چې زیره ولې غم کې تا دپاره به بل فلم شروع او ټیک بیا هغه ښځې یو څو ورځې پس یو بل فلم انونس کو او هغې کې زه واغستم د هغې نوم و محبوبه ډاکو او هغې کې یو انسپکټر رول ما کړی و یو ویلن انسپکټر و او هغه خلکو ډېر خوښ کړی و نو بس بیا هلته نن کیسه روانه شوه هغه خو د فلم ماحول مې هم ډېر خوښ نه دی هم هم ډېر خوښ نه دی نه اوس هم چې کله چېرته جبګل صاحب فلم کوي نو خامخا تاسو رابلي تاسو جمیل بابر صاحب دا دغه فیورټ اکټران کله کله ما هم روغواړي وجه څه ده عجبګل زمونږ دوست دی او هغه کوشش کوي چې ما ته خپل یاران دوستان یاد د هغې په وجه مې کړی و دا فلم او جمیل بابر صاحب و فلم ډېر مزیدار و خو بس لاهور ته تګ راتګ و پکې نن شوټینګ ته لاړ شه نن شته شوټینګ نشته کینسل شو فلانې هلته تللی دی ډنګلې دلته تللی دی دا دلته تللی دی هلته تللی دی ما سره دومره ټایم نه وي چې زه دې ته دومره په هفتو شل ورځې به انتظار کې فلم یو ورځ دوه خو خیر دی کېدی شي دې نه زیات نشي کېدی صحیح نه چې یو کار ته لاړ شي او هغه نه کېږي او تال ته ناست نو دا بیا یو عجیبه غولي بالکل دا خبره صحیح ده دا خبره صحیح ده جی ګرانو کتونکو د محمد لالا سره زموږ مرکه روانه ډېره خوندوره دا ډېره ښایسته ښایسته خبرې دي انشاءالله نورې خبرې به هم تېورو کوشش کوو چې ښایسته ښایسته خبرې ته نورې هم روباسو اخلو یو وړه غوندې دمه زموږ سره اوسئ ګرانو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلي وایو څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل د بریک نه مخکې چې زموږ مرکه د زر محمد لالا سره روانه ده یو ډېر ښه هنرمند ډېر ښه اداکار ډېر ښه صداکار د هغې سره زموږ خبرې اترې روانې دي او خبرې انشاءالله نور به خوند کوي که خیر زر محمد لالا نه یو پوښتنه کومه چې د هغې د فلم خبرې تاسو واورېدې د هغې د ټلویزیون د هغې سټارټ د ریډیو نو هغه تاسو واورېدل لالا نه زما دا کوېسچن دی چې دا پوښتنه راته تپوس دی چې دا ټول خو دا فنون لطیفه دي ټول دا یو څیز دی لکه د ایکټینګ سټیج ټلویزیون ریډیو سټیج مو چېرته کړی او که کړی مو دی نو څه وایي د دغې متعلق د سټیج بېشماره ډرامې مې کړي دي د سکول په وخت کې د سکول نه بهر م او نشترحال چې کله جوړ شو جی نو مونږ پهله شو دی کې زمونږ مونږ چې کله نشترحال ته لاړو نو د رنګونو ډبي مبي پکې پراته وو زمونږ هلکان مونږ سره وکار والا هغې ته مونږ ویل چې دا تېنه ټول بار کوي ای تېنه بار کړ او دې کې مونږ ډرامه وکړه نوکر بنا داماد په هغه ډرامه کې اردو ډرامه وه په هغه ډرامه کې پهله انټري زما وه ماشاءالله د نشترحال دا ړومبۍ ډرامه دا ړومبۍ ډرامه وه او ړومبۍ انټري پکې زما وه چې ما سره اوس هم هغه ملګري شته چې چا ما سره کار کړی دی او دا په ریکارډ باندې او نشترحال خو به ډک و بالکل داسې ډک و دې نه مخکې خو په پېښور کې د سټیج ډرامې دپاره دومره ښه حال نه و حالونه وو تحصیل کې وو کارپوریشن کې وو په دې سکولونو کې وو او خو هغه واړه واړه حالونه وو دا پروفیشنل حال و دې کې یو کم شپږ سوه سیټونه وو پکې او دې کې ډرامې موږ له هم ډېره مزه راکوله او خلکو ته ورکوله دا ډرامه تقریبا 10 ورځې ډېرې چلېده زبردست او داسې څه تاریخي ډرامې څه خو دا وي چې خلک انټرټین کولو لپاره ډرامې چلېږي هاکي وي مزاحیه لکه څنګه اسماعیل شهید لالا دي به کولې یا لمزې مجاهد دي به کولې تاسو خو ما اورېدي چې تاریخي ډرامې هم کړي داسې هسټوریکل پلیز دي چې هغه لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شه په دې خلکو باندې چېرته مې څه اخیستې په دې کې دې کې مې څه نه ده اخیستې خو د پاک آرمي په حوالې سره چې زموږ د 23 مارچ یا 14 اګست داسې پروګرام به هغې کې به موږ ډرامې کولې او هغې کې ما ښه رولونه کړي دي هغې کې یو ډرامه وه چې هغې کې زه د یو کپتان پلار وم او زما هغه زوی جنګ ته تللی او هغه هلته شهید شي هغه چې شهید شي نو ما ته سهار وختي د کور دروازه وډبېږي زه د خوبه پاسم او چې زه لاړ شم نو زما زوی
په وینو باندې لږ پورته راشي. نو هغه ما دپاره یو چیلنجبل رول و او هغې کې بیا زه جاړم او چې بیا څه خلکو ته ډېره مزېدار زبردست زبردست. زرمامن له دا راته ووایي چې دا خو ټولې خبرې وشوې، تاسو چې کله دا شوق و یاره هلکان وئ هغه وخت کې کله لاهور ته و کله پېښور ته و کله اسلام آباد ته باباجي څه نه ویلې چې دا ته څه کوې په کومو کندو سره باباجي خو مې په خپله د دې کارونو ډېر شوقي و. ښه زبردست. او باباجي مې د دې کارونو شوقي و او هغه به زما ډرامو ته زما اکټیویټي ته هغه خوشحالېدو. هغې ویلې بس ته ما ته څه نقصان نه راکړې، ما ته څه نقصان نه راکړې او دا ستا اکټیویټي دی، دا ستا شوق دی او ته دا جاب اپناول غواړې، لګیا اوسه. نو د مرګ نه لږه موده مخکې هغې ما ته وویلې چې هلکه ښه شوې ښه څنګه دي وایي اوس یو د فلم ټیلر وچلېدو د بهرام او ورپسې فقیر ایپي مونږه ټلویزیون یو ډرامه کړې وه فقیر ایپي. نو ورپسې چې هغه ټریلر ختم شو نو ورپسې د فقیر ایپي شروع شو، هغه هم سټارټ ما نه و او دا هم سټارټ ما نه و. نو په دې حواله یې ما ته ویلي چې ترقي دې وکړه ښه شوه. ډېر ښه داسې مشران خدای هر چا له ورکړي کتونکو څنګه چې زر محمد لالا له ورکړو چې ګوره والد صاحب ورته ویلي چې بس ترقي دې وکړه او تکړه شه زنده باد. ابۍ به څه وي مورکۍ هغه ډېره زما فیور کې نه وه، خو یو ورځ هغې ما نه یو تپوس وکړو چې زه یې حیران کړم. هغه ټایم کې زمونږ ډرامه چلېده انګار، نو ټي وي ډرامه وه، طارق سعید صاحب یې پروډوسر و او یونس کیاسي صاحب لیکلې وه، ډېره مزېداره ډرامه وه. هغې موږ له ډېر هایټ راکړی وه هغه ډرامې. نو هغې کې یو کس داسې و چې موږ زه زخمی شوی یم او زه خپلو ملګرو یو حکیم کروړی یم، علاقه غیر و، ډاکټر خو نه، کلینیک نه و، نور څه ذریعه نه وه. نو هغې زه حکیم صاحب ته بوتلم، نو حکیم صاحب ما ته مرهم پټۍ وکړي او وایي چې دې کمره کې سملئ. او دا حکیم صاحب یو زوی هغه چې راشي او هغه موږ وګوري، هغه زموږ شکلونه وګوري، نو هغه لاړ شي تاڼې ته او تاڼې والا ورته ووایي چې زموږ کور کې مفروران دي. نو پولیس والا راشي او چې هغه څنګه دروازه کولو کړي نو هلته فریز شو، کیست ختم شو. نو ما ته مور یو ورځ اواز وکړو چې دې خوا راشه، وایي دا چې تاسو باندې پولیس چاپه وواله دا تاسو نیسي که تښتئ. ما ویلې مورې دا سوال جواب خو ستا نه دی. ما مور ساده غونې ښځه وه، هغه په دې خبرو نه پوهېده. ما دا خو ستا سوال جواب نه دی، دا چېرته نه راغې، دا تا ته چا ویلي؟ وایي نه ته ما ته ووایه. ما ویل نه ویم درته، خو دا درته ویلي چا دي؟ هغې به ویلې چې دلته کوڅه کې جینکۍ دي، هغې راته ویلي چې ماما نه تپوس وکړه چې تاسو نیسي که تښتېدلي. ما ویلې مورې مونږ خو دا خبرې نه ښیو، دا خبرې چې وښیو بیا زمونږ ویورشپ کمیږي، خو ستا دپاره مونږ تښتېدلي ودي د پولیس نه. ډېر زبردست ډېر ښکلی. ګوره د ټي وي ډرامې د کمال خبر دا وه چې به څومره سسپنس کې و کتونکو چاته به دا پته نه لګي چې دې نه پس به څه کېږي. او زما خیال دا هغه ډرامه وه چې تاسو طارق جمال صاحب چې روحاني په کرکټر کوم هغه هایټ میلاو شو. موږ په علاقه غیر کې دوه مخوران یو، یو زه یو افسر جان او طارق جمال د کلي نه راځي د دې خپلوان ټول قتل شي، کور یې وسوځوي، دا راوتښتي چې دا راوتښتي دا موږ ته راشي، چې موږ ته راشي نو موږ ورته وایو زمړه موږ خو هسې خپلې 15 دښمنۍ چلو، دا یوه پکې شته هم صحیح، نو بس بیا هغه زموږ ملګري شي. ډېره ښه ډرامه وه، ډېره ښه ډرامه وه. ښه کتونکو وم کتل که نه زر محمد لالا وایي د مور دعا چې چا سره وي هغه سړی به الله نه بدرنګوي. نو دې سره د پلار هم دعا ده، د مور هم دعا ده، او بیا د دې کلي چې کوم مشران دي داسې ځوانان یې پېغلې هغه وخت کې بیا ته ګوره وایي هغې رانه تپوس وکړه چې یاره ته ته ووایې چې ته پولیس نه تښتېدلی او که نه نیولی. نو دا څومره زبردسته خبره ده که نه. ډېر ورته دعاګانې کوي چې یا الله
الله دې وکړي چې ستاسو نوم پکې څه په ډرامه کې سبزلي چې الله چې سبزلي کاکا تښتېدلی نو ښه وي زبردست دا د خلکو هغه مینه ده که نه نو د پی ټي وي خلک چې څومره هم دي نو هغوی کار کړی هغوی کمال کړی دی او چې لږ کار یې هم کړی خو کمال کار یې کړی دی نو ځکه هغه خلک تر ننه پورې دا د یاد دي او دغه شان سی ډي ته یا داسې نور داسې اخوا دېخوا کار ته دې خلکو بیا غاړه نه دی ایښې او د هغې وجه هم دغه ده چې د هغې خلکو ماحول د هغې خلکو هغه پوهنه هغه دومره نه وه څومره چې په کار وه د زر محمد لالا سره زموږ مرکه روانه ده اخلو یو وړه غوندې دمه او دا دی زر بیا راځو ستاسو طرف ته ګرانو کتونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې سلامونه راغلو د وقفې نه پس بیا د زر محمد لالا سره زموږ خبرې روانې دي زر محمد لالا تاسو خو ډېر زیات کار وکړو په ریډیو هم وکړو ټلویزیون هم وکړو سټیج مو وکړو فلم هم وکړو داسې یو اړخ نشته چې تاسو پرېښی دی بیا دا هم ما وکتل چې یاره بعضې ډرامې په ما کولې زمونږ به ریکارډینګ وو تاسو به رالې هلته به تاسو دا کومې ګولۍ چې دا جامې بلاست کېږي او دا وینه روځي دا هنر تاسو چېرته یاد کړی و زه خو حیران شوم ما چې وکتو وی بلاستمین مونږ راوغوښتی ما چې وکتو زر محمد لالا و دا شی ما صرف او صرف د پښتو د ډرامې د ترقۍ لپاره کړی چې زمونږ د پښتو ډرامه ترقي وکړي دا ما زده کړی و او بیا ما دلته په ټلویزیون کې ټرای کو لږ شان هغه ټیکو بیا ما سوچ وکړو چې دا لږ شان نور ښه شي هغه بیا موږ لږ نور ښه کړو بیا یو پیرا د مسعود شاه صاحب ډرامه وه اسمان جی جی هغې کې د دې فایرینګ د دې ډزو ضرورت و هغه مې وکړو هغې کې منظور خان په ډز لګي او مړ کي سلطان شاه هغې دپاره ما مسعود شاه صاحب ته وویلې چې دا وړوکی کار نه دی دا غټ کار دی دې دپاره پوره ورځ پکار اوس موږ پوره ورځ دا دی په پبو کې تېره کړه او دې نه پسته چې موږ دا کار کوو لایټ کمیږي رڼا کمیږي موږ هم ستړي یو انجینرینګ سټاف هم ستړی دی مهرباني وکړه دا سبا کا هغې ویلې ټیک شو دا سبا شو سبا چې لاړو هغه یو ډېر عجیبه غونې شاټ و زما په خیال چې د ټلویزیون کې په فلم کې بچا مخکې نه یادستی چې یو کس دی لګي په ډز باندې او هغه شاټ کې کیمرا هغه قسم ښیي چې کم لګي او کیمرا هغه سړی هم ښیي چې څوک یې ولي او کیمرا هغه شی هم ښیي چې په څه شي لګي نو موږ یو داسې شاټ جوړ کړو چې هغې کې ټوپک هم راغی بلوټ یې ووالو کارتوس وختو او شیشې مو واغستو او دلته نه چې ډز وکړي نو ډز سره هلته منظور خان کپړو کې موږ یو پټاخه لګولې وه هغه هم بلاست شي او وینه راوځي دا ډېر مزیدار شاټ و نو زما مسعود شاه صاحب راغی او ما نه لاسونه تاو کړ نو ما ویلې چې مړکۍ مې که څه کوي چکونه را باندې لګوي که څه کوي ما ته ویل مخ راتاو که چې درنه موچي واله ما دې څه چلو شو وایي دا کار ډېر د کلاس کار دی وکړو ډېر د کلاس کار دی وکړو بیا موږ راغلو مسعود شاه صاحب ډېر خوشحاله و هغه صحیح کارکن سړی دی د ډرامې بنیاد پوهېږي ډېر زیات پوهېږي هغه ډېر زیات موږ ډېر زیات شیونه د مسعود شاه صاحب نه د عتیق صدیقي صاحب نه د طارق سعید صاحب نه دوی نه موږ ډېر بلکل دا سینیر خلک دی پاکستان ټلویزیون سبا باندې ما ته بیا ټلیفون وکړو چې ته راشه ټي وي ته مالخجي چې ورغلم نو هغې زه بوتلم ایډیټینګ روم ته او دغه شاټ یې تاسو ته وښودو ما ته یې وښودو ما ته یې ویل وګوره چې ما وکتو زه م حیران شوم چې دا څنګه شي هغه قدرت داسې کړی و او موږ غوښتو چې ښه وشي داسې وشي او هماغه شان وشو صحیح او لالا تاسو په دې خبرې یقین نه کوئ چې دا کومه خبره تاسو اوس وکړه چېرې دغه شان شاټ و د منظور والي صاحب د خدای وبخي جنازې له تاسو هم تللي وو زه هم تللی وم د دغې نه یو څو ورځې مخکې ما د منظور خان سره تقریبا شپږ اتیا شپې وکړې مرګل هم راسره او یو شپه موږ ناست وو دا ډرامه چلېده
خو مقه سین پکې راغی دا کوم چې تاسو اوس وکړو او منظور ماته وایي چې ته ګوره دا سین صرف وګورئ چې دا څنګه طریقې سره یو واقعي چې ما وکړ ډېر زیات موږ په خپل هم دا ډېر کړي دي خو هغې ډېره مزه راکړه ډېر په کمال باندې شي حقیقت خبره ده لاله دا راته ووایي چې ستاسو په زړه داسې سارمان څه کرکټر چېرې دا کرکټر ما نه پاتې دی اردو کې پښتو کې که چېرته چانس راغی نو زه به دا کوم یا مې اوس هم ارمان دی داسې سارمان زما نشته ما رولونه بې شماره کړي دي د وکیل رول مې کړی دی ښه تکړه وکیل دا پولیس افسر رول مې کړی دی د ډي ایس پي رول مې کړی دی د ډي آی جي رول مې کړی دی د یو ډاکو رول مې کړی دی د یو مفرور رول مې کړی دی د یو بېوسه بنده رول مې کړی دی اتم سمندر د نواب علي ډرامه وه نو ما خو په ډرامو کې ډزې کړي دي او خلک مې ویشتي دي او بس دا کارونه ما ډېر کړي هغې ما ته ویلې چې دا رول دی او دا به ته کې رول چې ما وکتو هغې کې خو تشې جړاګانې وي د سټارټ نه والې اخیره پورې زما ماشوم کېږي پیدا کېږي د هغې مور وفات شي هغه ماشوم زه اوچت کړم ویسم خور له ورکړم او خور ته ویم چې دا یو 200 روپۍ واله دې باندې پۍ مه ایسکه او زه واپس خپل خان ته لاړم نوکرۍ له او بیا به زه راشم بیا به خبرې کوو هلته چې خان ما نه تپوس وکړي چې څه چلو شو د هغه بیمارۍ نو زه ورته ویم چې خانجي زما کور والا وفات شوه او تلو کې ما ته یو د ګل په شان ښایسته ماشوم پرېښودو د هغې بچي نه هغه ما ته وایي چې بس لاړ شه شابه دا ماشوم راوله او دا زما جولۍ کې واچوه او ما سره واده وکړه چې ژوند کې به ته د دې نوم په خوله نه اخلي چې دا څوک دی نو هغه ډرامه کې د سټارټ نه والې اخیره پورې ټولې جړاګانې وي ما دا رولونه هم کړي دي نو زما په زړه داسې هېڅ ارمان نشته چې ما کوم رول نه کړی دا ټول مې کړي دي او خلکو باندې مې منلي دي زبردست او داسې څوک آیډیا ستاسو مخکې چېرې لکه خلک څوک وایي لالا صوبیر څوک محمد علي څوک وایي مراد ذهن کې هم څوک و چېرې دا سړی زه فالو کوم دا مې خوښ دی نعمت سرحدي ښه نعمت سرحدي زبردست دا زما آیډیل زما خوښ او زما د علاقې هم دی ښه نعمت سرحدي هم د دې علاقې سره زما مړی ژوندی هم دی ورسره دا چرته چې تاسو ناستئ دلته هغه بې شماره ځل راغلی دی عجب ګل دلته راغلی دی نور زما ډېر فنکاران دوستان دلته راځي او دلته مونږ کېږو ګپې شپې وکړو ټیک لالا بچي بچي زما 3 زامن دي 3 مې لوريانې دي 2 لوريانې مې واده کړي دي ماشاءالله او مشر زوی مې اوس ماسټر کوي ښه ډېر نو 2 واړه دي دا کوم چې چېرې راوړو دا اخري دی دا ماشوم دی دا دویم دی ښه دنه یو ماشوم دی یو بل دی زبردست او زموږ ورندار چې کوم د نو هغې چې تاسو وینئ په ټلویزیون باندې یا په سټارټ کې به کله تاسو لیدئ چې موږ اکثر موږ ته داسې وایي که نه یاره اوس تاسو دا واړه ستاسو د زنانه تاسو دا نه وایي چېرې دی چې نه سره ته نږدې شوی یو یا دا ګانه کې او یا دا داسې خو چېرته کور کې څه مسله نه راغلې نه ما کې دا شی نشته دی او زما کور والا ما نه کله دا تپوس نه دی کړی ځکه چې زه دا شی نه په خپله هم نه خوښوم او چې کوم شی په خپله نه خوښوم دا تا ته هم نه خوښوم دا بل ته هم نه خوښوم دا ټیک نه دي دا راته ووایي چې کتونکي ګوري ایم ټي یو ملګري یاران دوستان ستاسو ډېر زیات فینس دي څه میسیج څه پیغام څه داسې خبره هغې ته زما میسیج او پیغام صرف او صرف د پښتنو لپاره دی زه پښتنو ته وایم چې یو شی یو موټی شي یو طاقت شي او په دنیا باندې خور شي دشمنۍ زړه بداوي نفرتونه دا شی نه ختم کړي د مرګ او د ژوند هېڅ پته نه لګي چې زمونږ باقي عمر څومره پاتې دی چې دا کم پاتې دی دا په ښه طریقې سره تېر کړي همدا زما تاسو ته پیغام دی او خپلو بچو ته مې دا پیغام دی مننه لالا ډېره زیاته مهرباني الله هم خوشحاله لره الله مو باد لره تاسو سره یو ساعت تېر شو
او ډېر خوند یې وکړو. دا زموږ د ډېر وخت نه دا ارمان چې زر محمد لالا سره کینو، د ده سره خبرې وکړو، د دې ځای ته لاړ شو. نو هسې خو ما ته ډېر زیات میلاوېږو، خو کلي ته رالو، ستاسو ځای ته رالو، ستاسو حجرې ته رالو، ستاسو یو جهان مننه، زموږ قدر مو وکړو، زموږ عزت مو وکړو. او بل د ټول نه غټ دولت زموږ دپاره دا دی چې دې کتونکي څوک چې زموږ د ایم ټي وي په دې شیشه باندې تاسو ګوري، موږ ګوري، د هغې دپاره دا ډېره غټه د خوشحالۍ خبره چې موږ زر محمد لالا ګیر کړو او د دوی سره هم دا انټرویو دا د مرکه وکړه. ډېره زیاته مننه، ډېره مهرباني ستاسو او ستاسو د پوره ټیم ایم ټي وي، ډېره مننه چې هغوی ما ته راغله او زما خیالات یې ریکارډ کړل. مهرباني. مننه چې بیا به هم راځو انشاءالله. ګرانو کتونکو، دا زموږ هغه بل مشال د چا په باره کې چې موږ تاسو ته ډېرې زیاتې خبرې کړې وې چې موږ به ځو د دې ځای ته دې سره به خبرې کوو. ستاسو میسیجونه ډېر زیات راغلي دي، ستاسو کمنټس موږ ته راغلي دي او دغه یو هنرمند تاسو موږ ته په ګوته کوئ. نو موږ د دغې نه بغیر هم په دې پسې ګرځو، خو مسله دا چې د دې خلکو ګیرېدل، بیا د دې په ځای کول او بیا د دې نه ټایم اخیستل، نو دا زموږ دپاره په یو ساعت دا ټولې مسلې دا ډېرې زیاتې ګرانې شي. بیا زما ملګري په مردان کې اوسېږي، زه په 400 کې یم. زموږ د هنرمندان څوک پېښور کې، څوک په مردان کې، څوک کاټلنګ کې، څوک په صوابۍ کې. نو موږ کوشش کوو چې دې پسې کلي ته لاړ شو. نو دغه خلکو نه ټایم اخیستل دا ډېر زیات ستړی کار دی، قسم په خدای دومره ګران کار دی، زه درته ویلی نه شم. خو چونکې تاسو سره م وعدې کړي دي، تاسو سره م لفظونه کړي دي، تاسو سره م سوګندونه کړي دي چې دغه ملګري، دا هیرې، دا هنرمندان به تاسو سره معرفي کوو، تاسو سره به مخامخ کوو، د دې ستونزې، د دې د ژوند حالات، د دوی زندگی او د دوی باقي زندگی، د دې تیره زندگی، د دې موجوده زندگی، دا هر څه به تاسو ته د دې ایم ټي یو په شیشه باندې ښایو. د بل پروګرام سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یم، د کیمرامین کامران او پروډوسر عرفان سره قرباني مخلص ستاسو نه غواړي اجازت. د لوی الله په امان.